په یو کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم رحمت و. هغه ډېر زیات ساده او محنتي انسان و. د د مور او پلار دا ارمان و چې په خپله زندګۍ کې د واده وویني، او رحمت به هم د خپل مور او پلار د خوشحالولو دپاره ورځ او شپه محنت کولو. د اخر یو ورځ د واده نیټه کېښودې شوه او په پوره کلي کې د خوشحالۍ خبر خور شو. د پښتون روایاتو مطابق ډولونه وهلی شو، مېلمانه به راتله او هر طرف ته خوشحالي وه. رحمت هم نوې کپړې اچولې وې، په سر باندې پټکې وهلې و او په پالنګ باندې ناست و، خو قسمت ته څه بل څه منظوره وه. د واده په ورځ اچانک ډېر زیات باران شو، لارې بندې شوې او د ناوې د کلي د تلو سړک بند شو. په سړک باندې د غر نه ډېر زیاتې خاورې راپرېوتې او روډ یې مکمل بند کړو. د جنج ګاډي تر ډېر ساعته پورې په سړک باندې ولاړو. د رحمت په زړه کې هم بېچیني وه، مګر هغه خاموش او دعاګانې یې کولې. چې کله لار کولاو شوه نو د واده ګاډي د ناوې کور ته ورسېدو، خو هلته کې هم د یو غم خبر راغو. خلکو ورته وویل چې د ناوې پلار اچانک بیمار شو او هغه اوس بې هوشه دی. ټول خلک د هغه تپوس ته راغلي دي او د هغې په پوره کور کې د غم ماحول دی. رحمت چې دا خبره واورېده نو نور هم زیات خفه شو او وی ویل چې بس الله ته به همدا منظوری. رحمت چې کله خپل کور ته راغلو نو خپل پلار سره په کور کې یو سیټ ته کېناستو او د هغه په سترګو کې اوښکې وې او پلار ته یې ویلو چې بابا ما خو ستاسو ارمان پوره کولو کوشش کولو، خو زما قسمت کې لکه واده نشته. پلار ورته تسلي ورکړه او ورته وی بچې مه خفه کېږه، دې کې به د الله رضا وي. اچانک خبر راغو چې د ناوې پلار مړ شو او واده کینسل شو. رحمت چې دا خبره واورېده نو نور هم پریشانه شو، خو چا نه هېڅ ګیله ونه کړه، بس د الله تعالی په رضا باندې رضا وکړه. د کلي خلکو ته چې د رحمت د حوصلې او د صبر پته ولګېده نو د صبر او د حوصلې تعریفونه یې شروع کړو او ویل یې چې رحمت بدقسمته ضرور دی خو د زړه نه مضبوط دی. رحمت ډېر زیات خفه و، د کور نه بهر راووتو او په لاره باندې پریشانه روان و، خو د الله تعالی په رضا باندې د رضا وه او صبر یې کولو. د دې نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې په زندګۍ کې هره خوشحالي پور نه ملاویږي، کله نه کله صبر هم ډېر ضروري وي.